تاسو ته خپل یوټیوب چینل کې ښه راغلاست وایم. زه د دې خبرو په ادامه باندې چې کوم کیسونه په افغانستان کوم کیسونه افغانانو ورکړي دي چې دوی بیا د هغه په اساس خپل پناهندګیانې ترلاسه کړي. دغه خصوصا د 72,200 افغانان چې تیر کال اروپا ته راغلي دي، په دې کې تر ټولو لوړه کچه سیاسي کیسونه دي. ځکه د نظام د بدلون سره سم خلک چې راغلي دي سیاسي کیسونه ورکړي. اوس په سیاسي کیسونو کې اسناد کوم یو ضرور دي چې تاسو باید ورکړئ، چې تاسو قبولي واخلئ. اکثره راځي چې زه په نظام کې ما کار کړی دی، زه په نظام کې ما، دا یوازې سیاسي کیس نه دی. هر هغه افغان ته چې د نوی بدل شوی نظام له طرفه یعنې د طالبانو د حکومت له طرف نه دوی ته ستونزه هلته شتون ولري، دوی آزار اذیت شوي، دوی شکنجه شوي، دوی وهل شوي، دوی سره بدرفتاري شوي، دا ټول د سیاسي کیسونو تر عنوان لاندې راځي. اوس مهمه خبره دا ده چې تاسې باید دغه اسناد څنګه مستند کړئ. دا ډیر مهم دی. کله چې تاسې راځئ پناه غوښتنه کوئ نو کوشش وکړئ چې د هیواد نه اول ځل لپاره چې تاسې راځئ دغه مستند اسناد ځان سره ولرئ. کله چې پناه غوښتنې ته درخواست ورکړئ دا هم ورسره باید ضمیمه کړئ. هغه اسناد کومه دي؟ یا مکتوبي رسمي، یا ویډیویي، یا هغسې تصویرونه یي چې د هغه یعنې استناد پرې وشئ کولی. تاسې هغه چې وړاندې کوئ یعنې استناد هم وشئ کولی چې دغه اسناد په دغه اساس باندې. او دویم ته خپله یو کاره واوسئ. نو زمونږ په هیواد کې تقریبا 40 میلیونه وګړي ژوند کوي. اوس اکثریت نظامیان په هیواد کې کار کوي، اکثریت مؤسسات هیواد کې کار کوي، خلک هلته شتون لري. عام وګړی راځي چې ماته د طالبانو د خوا نه خطر شتون درلوده، ولې د اثبات لپاره هیڅ شی نه لري. نه خدا اوس دا کیس منفي کېږي، بیا دوی راځي چې آلمان هیواد اکثرو ته منفي ورکوي. علت دا ده چې تاسې کیس غلط ورکوئ. نو غوښتنه مې دا ده هغه څوک چې سیاسي کیسونه نه لري نو تاسې کولی شئ اجتماعي کیسونه ځان ته انتخاب کړئ. یا تاسې د دین له طریق نه تاسو ته خطر شتون درلوده. ځینې مثلا شیعهګان دي بیچارهګان راځي دلته وایي چې موږ د شیعتوب لپاره هلته په خطر کې ولو. خیر د تا پلار نیکه ټول چچکۍ ګوري چې دوی په واقعیت هم شیعه دي. دوی خپل دلایل راوړي. مثلا د کاچ په مکتب باندې دا انتحاري وشو، زما خپلوان پکې مړه شول، زما بچیان هلته ول. په دشت برچي کې دغسې یو انتحاري وشو، په دې کې دومره خلک مړه شول. دا شیان دوی رایه کوي او هغه مستند دي. او یا هم ځینې راځي د نورو ولایتونو نه، د مثال په ډول دغه متضرر ولایتونو نه دوی وایي که زه چیرې دلته راشم مثال ورکړم، وایي زه د پنجشیر ولایت نه یم او زما په غاړه کې که چیرې دوی یوازې دغه دسمال چې دوی اچوي په غاړه کې دغه وګوري طالبان ما درې ما ځوروي. او دوی اکثر ویډیوګانې شتون لري چې هغوی دغسې خلک دري تلاشي کوي. او که یا هغه لهجه باندې دوی غږیږي. د شمالي خلک خپل لهجه لري، پنجشیر خلک خپل لهجه لري، مثلا د ننګرهار او د لغمان او د کونړ خلک خپل لهجې لري، د خوست پکتیا هر ځای خپل لهجې لري. د دې لهجو لپاره هم وایي موږ په خطر کې یو او دا حقیقت دی. هلته همدا تلاشي کېږي، راپورونه مستند شته لري. نو تاسې کولی شئ چې د ریچارډ بینټ راپورونه چې دي په دې هکله باندې د امریکا خاص نماینده د سازمان ملل لپاره ریچارډ بینټ نومیږي، هغه په خپل ټول راپورونو کې دا موضوعات انعکاس کړي دي. تاسې هغه کاپي کړئ او سره ضمیمه یې کوئ. خیا اوس دلته ځینې پښتانه دي چې هغوی د سیاسي کیسونو ته درخواست ورکوي. دوی باید څنګه اسنادونه وړاندې کړي. اکثره پښتانه دي چې دوی د خپل د تساوي حقوق لپاره کار کوي، د جنډر اکوالټي لپاره کار کوي. دوی د نظام د بود سره دوی مشکل لري. هغه مشکل په څنګه؟ یا هغه خپل سیاسي نظر په میډیا کې نشر کړی دی، یا یې خلکو سره نشر کړی دی، او یا یې په اخبار کې یا مصاحبې کړي دي چې د هغه په اساس د دې ځان ته خطر پیدا شوی دی. نو دا مهم نه دی چې ته که دغه یو خاص خلکو نه اوس ستا کیس به قبلیږي او د هغه څوک چې همژبي دي طالبانو سره د هغوی به نه قبلیږي. نه خیر کېږي. ځینې داسې کیسونه هم تاسې وړاندې کولی شئ چې دلته راځي خلک وړاندې کوي. دغه سټټسټیک د ایروستات چې ما تاسو ته ویلې دا لینک ما تاسو ته دلته لیکلی، دغه تاسې چک کړئ. ځینې داسې کیسونه ما ډیر ولیدل چې تیر کال چې ما 119 قضیې کار کړی و، په هغې کې ځینې پښتانه راغله چې زما وایي زه 2 لورګانې لرم
او د هر یو سن 12 14 16 17 تر 19 کالو پورې دی. هر یو پوهنتون کې مکتب کې د شپږم صنف نه پورته دي. زه نشم کولی د دوی ټول ژوند سره لوبه وکړم او هلته دوی بې سواد لوی شي. زه راغلم چې دوی ما اولادونه تحصیل وکړي او د تحصیل له دید نه په افغانستان کې دوی ته خطر دی. دا هیڅوک نشي ردولی او دا واقعیت ده. او ځینې چې ډېر هوښیار ول، ډېر زیات هوښیار ول، هغوی څه وکړل؟ کله چې اروپا ته راغلل، خپل میرمن یا خپل خور یا خپل ورېندار یا هر هغه څوک چې د دوی د فامیل غړی دوی سره په دې سفر کې و، دا یې خپل د کیس رئیس کړ. دا تر ټولو اسان ترینه لاره او هوښیاره لاره ده. دوی راغلل، مثلا هغه خورکۍ لاړه چې د دوی میرمن ده، ویې ویلې چې زما ته په افغانستان کې ما لپاره خطر و. تا لپاره څه خطر و؟ د تعلیم خطر، د تحصیل خطر، د ګشت گذار خطر، یعنی زه یو داسې انسان یم چې په نوم ژوندی، نور بندي یم په کور کې. نه تحصیل کولی شم، نه کار کولی شم، نه باندې تللی شم. د هغه لپاره زه د هیواد نه راغلم، نو ما سره مجبور دي چې زما بچیان هم راشي، زما خاوند هم ما سره راغلی، زما زامن او لورګانې هم ما سره راغلي دي. نو دلته مور چې قبولي واخلي، ټول ورسره قبولي اخلي. موږ او تاسې اشتباه چې شی دی چې هر یو راځي نارینه خپل ځان مخکې کوي چې ما ته خطر و. حال دا چې هغه تثبیت شي چې دا یوازې ښځه ده، د همدغه ښځې بودن په اساس هم دوی خپل قبولي اخلي. نو کله چې تاسې راځئ د پناه غوښتنې لپاره درخواستیانې ورکوئ، دا موضوعات په نظر کې ونیسئ. یوازې یو دلیل نه ما ته د طالبانو د خوا نه خطر و، زه راغلم. کوم خطر؟ څنګه خطر؟ خطر ثابت کړئ. دا مهم دی. یعنې په تیر کال کې تر ټولو قبول شوي کیسونه سیاسي کیسونه ول، ورپسې مذهبي کیسونه قبول شوي دي، ورپسې هم د ښځو کیسونه چې هر ښځینه راغله د ټولو قبولیانې اخیستې دي. د هغه کیسونه د یوازې د افغان ښځې تر عنوان لاندې ورته قبولي ورکړل شوی دی، چې همدغه ثابت شي پاسپورټ او تذکیره چې دا افغانه ده، قبولي ورکړل شوی دی. نو اوس دلته هوښیار هغه خلک ول چې خپل کورنۍ چې دلته راغلي دي، خپل میرمنې خپل د کیس رئیس کړی دی. یعنې که ښځه مخکې شوې ده چې اوس زه راغلمه، ما ته مشکلات ول، ما ته ستونزې وي، ما ته دا موضوعات ول، ما نارینه مجبور ده چې ما سره راشي د یو ښه ژوند لپاره. دا مکلف ده چې ما ته یې مهیا کړي. او دغه څخه وروسته د ځینې نور کیسونه دي چې په افغانستان کې مثلا د اقلیتونو کیسونه قبول شوي دي. او بیا ورپسې هم د زه څه رقم تاسو ته یم دغه خلک چې نه نارینه دي نه ښځینه دي، خو دا د خدای تعالی مخلوقات دي، دا خلقت دی الله تعالی دی. نو د دې خلکو کیسونه قبول شوي دي. دا کیسونه تر ټولو زیات قبول شوي او دوی د هغه خلکو بیا کیسونه زر نتیجه ورکړې چې هغه ښه ډاکومنټیشن یا ډاکومنټري یې کړې ده، یعنې اسنادونه یې ورته وړاندې کړي، ښه انټرویو کې دلایل یې وړاندې کړي دي، انټرویو په ښه اساسي شکل باندې مخکې وړی، په انټرویو کې ښه باجرته ول. اوس تاسو ته په انټرویو کې کوم سوالونه کیږي، تاسو نه کوم سوالونه مخکې ځي. زما مخکینی ویډیو دی، تاسو لاړ شئ د انټرویو په هکله وګورئ، او همالته سوالونه مې هم کاپي کړي تاسو ته اچولي. هغه سوالونه ځان سره کاپي کړئ، یو ځل یې هغه ولولئ، خپل کیس سره یو ځای هغه ته ځوابونه ولیکئ، خپل یو بل ملګری کینوئ، هغه ته ځواب ووایئ، 2-3 ځلې ځان سره تمثیلي ترسره کړئ. بیا چې تاسو انټرویو ته ځئ، انشاءالله ستاسو انټرویو هم ډېر موفقه او ډېر بریالی به وي. نو دا مې په دې هکله باندې جوړ کړ چې کله تاسو اروپا ته راځئ، کیس ورکوئ، نو یو ځلې تاسې دا ټول موضوعات سره وسنجوئ، ولولئ، وګورئ، وروسته د هغه نه بیا درخواست ورکړئ. اوس که چیرې تاسې کوم سوال لرئ، کوم پوښتنه لرئ، کولی شئ چې ما ته په کومنټ کې ولیکئ. زه انشاءالله په مناسب وخت کې به تاسو ټول ته ځواب رایه کړم. ټولو ته ښه وخت غواړم، په الله مې سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.